د روژې زبرګه میاشت او د کله چې د روژې میاشت راشي زموږ سوچ او فکر څه وي؟ خوراکونه. نو زموږ فیسبوک هم د افطارۍ یا د روژه ماتې په ټایم کې چې کوم یو ډیری موږ ودرولی وي په هغې باندې وي. نو دا هېڅکله د روژې مطلب نه دی. د روژې مطلب دا دی چې کم 11 میاشتې ته د خپل وجود سره زیاتی کړی دی، کم خواږه چې تا خوړلي دي د هغې نه شوګر رخ شوی دی، کم غوړي چې تا خوړلي دي کلسترول چې ترې رخ شوی دی، نور چې بېپالي دې کړي او زما په شان چې یو خریز دنه رخ شوی دی او غټ شوی وي. دقه یوه میاشت د دې دپاره وي چې ستا د دې معدې نه کومه جورابه رخ شوي ده او غټه شوي ده دا واپس خپل ځای ته راشي، د 11 میاشتو بیا تیاري وکړي. نو که تاسو ته په روژه کې لوږه لګي او تنده لګي، صحیح ده، دا ښه خبره ده او دغه تنده او لوږه دې ته خوشحالي کوي. اوس ما څه هګۍ راوړي دي، د خوراک بس ته موږ ویره د هګو بس په وکړو. په اسټرالیا کې د ټولو نه ارزانې هګۍ یا په کلي کې پارامي هګۍ ورته وایي، دا په یو ایکړ کې 15 دي نه واخله 7,000 پورې چرګان دي ساتي او بس دي له خوراک ورکوي او اوبه ورکوي او وروره هګۍ ترې راټولوي، د هګو مشینان وي. بیا ورپسې چې کومې لږې ګرانې هګۍ دي دا په یو ایکړ کې 1500 چرګان دي ساتي، خوراک ورکوي، څښاک ورکوي، لږ ځای د دې دپاره وي چې دي پکې لږه منډه تړله ووهي او دا کم نوکران چې دي بس ځي یو سیټ ته بیا یو بل سیټ ته یې راولي. دا د دې دقه لږ کار وي د هغې د وجې او ځای ورته لږ پرېښودی نو دغې هګۍ قیمت لږ زیات شي. بیا د هغې نه ورپسې کمې ګرانې هګۍ چې دي دلته هغه تاسو زه به تاسو ته وایم کوره هګۍ. نو دا کوره هګۍ چې دي دا په یو ایکړ کې اوس دلته په کور کې څوک چرګان نه ساتي او که ساتي نو دومره ډېرې هګۍ نه وي چې بیا داسې ښکلی پیکینګ ول ورکړي او خرڅې کړي. نو دې ته بیا یو فارموله رخ کړي چې یاره په یو ایکړ کې به تاسو 2,500 چرګان ساتئ او دوی به خپل خوراک په خپله را پیدا کوي. نو د کوم زمیندار سره چې ځمکه ډېره وي او یو ځای کې یې فصل کړی وي او فصل یې ورېبو خو دغه چرګان هلته واړئ که نه بیا به دوی د خپل خوراک چې کوم غنم شو یو شی دا به د سرې په شان کري چې په یوې دانې پسې دا چرګ وګرځي او خپل خوراک د هغه ځای نه حاصل کړي. څنګه چې په کلي کې وي که نه، په کلي کې وروره چرګ وي د پرمان کسکر په شان لړ شي، شړشم وخوري، بیا پالک وخوري، د هغې نه آیرن نه کاږي، نور پې په مخه لګي. او کورنی چرګ پخوا چې به کله د چا کره میلمانه راغلل نو کلی به خبر شو ولې دا واړه به چرګ پسې ور روان و، چرګ به چا په 1 غنټه کې نیو، چا به په 1/2 غنټه کې ونیو، یو چرګ پسې به ټول کلی ورپسې و، چرګ به یې نشو رانیوی. اوس په ارامي چرګ دی داسې ول الله ته ورکوه او داسې وله ورکوه، مری یې داسې کړي راشه ما حلال کړه که نه. نو زما د خبرې سیپ او سیپ مقصد دا دی چې یاره د دې روژې نه تاسو فایده واخلئ، کم چربیانې هر سره چې دي هغه هم ولیکئ او خوراک کې احتیاط وکړئ. اوس په روژه ماتې کې موږ ډیو پیپسي که څوک څکي د ځان سره زیاتی کوي او که په بل چی څکي پوهه شي چې دا ستاسو دشمن دی. روابزه شربت مست کوئ. پکوړی چې دي دا زهر دی، خرما هم خوږې وي، زه نه یم چې تاسو مه خورئ بیا تاسو پې توی لګوئ خو ښه څیز نه دی. اوبه چې دي د دې ټولو مشروباتو په ځای اوبه څکئ، لږې لږې څکئ. اوس زموږ د پښتنو د ټولو نه غټه مسله څه ده، ما یو پیر ویډیو کړو ما اوبه ډېرې څکئ. زموږ وجود ته 15% اوبه پکار وي. نو هر یو به وایي چې یاره زه اوبه څکم بیا راله دغه چیچې راځي. نو و چې ستاسو وجود ته څومره څیز ضرورت وي هغه ترې هغه اخلي، نور به خامخا چیچې کېږي. نو تاسو نیم ګیلاس اوبه په 1/2 غنټه کې که نه د ځان سره د خلک بوتلې ساتي، د انګریزان ټول دا چل کوي. بله خبره چې تاسو به غرمو ته کښېنئ، دا کم خلک چې دردونه دي پې او په قهر وله ورځي او کار نشي کولی او دا هر ټایم ورته ځان ناجوړه ښکاري، تاسو به د دې نور نه ویټامین ډي راکاږئ چې د کورني چرګانو په شان طاقتور شي، منډې ووهئ. تاسو اوس دا پارامې چرګ حلال کړئ که نه او د دې دا هډوکی راواخلئ داسې کوئ، دا به یو ټق وکړي مات به شي. خو کورنی چرګ او که کورني چرګان نه وي نو بیا دا پارامې چرګ تاسو 1.5 میاشت په کور کې وساتئ. 1.5 میاشت بعد به دا چرګ بانګ هم وي او دی به منډې هم وهي او بیا یې رانیسئ که دی تاسو راونیو نه هم بیا چې دی کله تاسو پوخ کوئ په دې هډوکي وله زور کوئ، ښه برابر زور وله ورکوئ. نو دقه مثال زموږ د وجود دی. نور ته کښېنئ زموږ وجود ته او زموږ د کلر
چې د دې سپین پوستکو نه موږ ته د نور لږ زیات ضرورت وي. اوس دا انګریزان دي خپلې ډمامې نور ته ښکاره کې ورته پراته وي کنه، نو دې سره خو وخت نه وي، کارونه کوي. موږ سره خو ماشاءالله وخت ډېر زیات دی. نو زه تاسو ته نه یم چې خپلې ډمامې ممامې نور ته ښکاره کوي ورته پرېوځئ. سازر شړی او کوټونه د ځان نه لر کوي، د یو بل نه نو د ځان نه لر کوي او نور ته کښېنئ. ولې چې زموږ نه پارامي چرګان نښ شوي دي، موږ کار کولی نه شو، ایله څه دغه وکړو وړقېږو، بیا یو په خلاصو خپو دړ وي. ویټامین ډي کمی دی په موږ کې، ویټامین ډي راکاږئ د دې نور نه، فري شیز دی. که تاسو په ګرمۍ کې ورته کښېنئ او ځان لږ کریم وریم په ځان نه کاږئ که نه، اوس د ټول نه غټه مسله څه ده، موږ نور ته ولې نه کښېنو چې یاره زموږ به رنګ تور شي. نو رنګ خو د خدای تور مه که، خو هلته دیړه تورېږي، قهر درځي، غوسه درځي، انقلاب را روان دی. او وروره زموږ مبارزین چې دي په هغو کې د ویټامین ډي کمی دی. نو دا خو مخې ته سختې را روان دي، ځان ورو تیاروئ که نه. د دې سره روژه ده، په روژه کې به تاسو د پروټین خوراک ډېر زیات کوئ. داسې نه زیات تر جنکۍ وي چې شلو نه وراوړي درز راتاویږي، بیا ځان ته دا ډریپونه مریپونه غریبانان لګوي. نو پروټین خورئ چې په کم کې طاقت وي. دا فروټ چاټ، فروټ هسې ول نه خورئ چې تاسو ته فروټ چاټي کوئ، یا ځلوبۍ خوراک شوي او هغه چیکې وي چې یو شی اچوو هغه د دې څیزونو نه قلار شي. په پېشمني کې د وریجو په ځای دا هګۍ خوټ کوئ. که اوس کورنۍ نه وي خیر، دا نورې هم دغه کولی شئ، دغه خورئ. هګۍ، مهی، چرګ په چرګ کې د چرګ سینه، دالونه ټول په دالونو کې سپیشل تور لوبیا، تور شوپړ او شنې ماهې، ګوپي. کم خلک چې بهر ملکونو کې دي، اویکاډو او بروکلي. خیر تاسو هم لږ سرچ وکئ که نه، د هر سره خو ماته مه پرېږدئ. وی ګورئ چې په کم څیز کې پروټین زیات دي، د هغې استعمال په خپل روژه ماته کې او په سحري ته په پښتو کې څه وایي، پیشلمې، په پیشلمې کې ډېر زیات کوي. تاسو د خپل صحت خیال وکئ، تاسو د خپل دردونه د ځان نه ختم کئ، تاسو لږ راچابک شئ. زه به درته بیا ووایم چې وزن به څنګه زیاتو او کمو. ما ویډیو کړې وه، ماته داسې اوس ښکاري چې د پښتنو نه ټول نه غټې مسلې څه دي، کمو به یې څنګه او زیاتو به یې څنګه. نو د خپل ځان خیال وساتئ، د خپل صحت خیال وساتئ، د خپلو مشرانو خیال وساتئ. د دې پیکوړو میکوړو غوړو نه قلار شئ، شربتونو نه قلار شئ، اوبه څښئ خالص او پروټین ډېر زیات او د نور ته ډډې په ډډې واوړئ. هسې هم کار یو نشته، مزې کوئ، واوړئ ورته، داسې واوړئ داسې واوړئ. که رنګ یو تور شو په تندر یې ولې موږ چې تور یو نسو چلي وکړو. تر بلې ویډیو بمبق.